السلام علیکم. څنګه چلې؟ چې مې راوړي که نه ګل لاله تلې نه سموسې او چټني او که نه ښه سور به وکړي. ښه د خانجي دیره کې نه که دا وګوره زمونږ د خلکو داسې دیرې وي تبر کوداله سسکوره سوسکوره ورته وایي که څه یې ورته تخمونه و پراتي د هر قسم تخم وړې خو نه ځان سره تالی درکوي څوک لینده و پرتۍ په دې به دا ضرري شیزونه ولي کوم چې بوټو له ضرر ورکوي نقصان ښه جال پروت دی دا دی کبانو والا جال پروت دی دلته هم جالونه پراته دي تره زامن خو جوړ مچي ماران شوي دي دا غریبې لینډ دینډ دی سړی به ترې نار نه هور نه ځي چې څه ناسه بس کیاله به ځي نه که دغه حال دی نو که څنګه عادل وایي حالات ښه دي ویم سړی به ترې نار نه هور نه ځي الله دې ښه ساتي الله دې ښه ساتي تره زوی مې هم پوه دی چې سموسه او چټنۍ نه بغیر بل کار نشته خیر او خیر کورنو مستو کې ولې زما فرمایش ظالمه شکر با چې څوک دلې دا راوړي نه چابي پرېږده ماړه پودیني چټني سموسې ویلنې که نه ګل لاله وینلې نه ویلنې ویلنې اتا یو ویډیو کې ویلو میډیمن څه میډیمن پاکستان زما یو څو ملګري هغه وي دا ملګری تا سره ډېر مخلص دی دا خبره رښتیا ده صحیح ده بېعزته کړی نه لکه مطلب د مور او پلار بچی خو رالوی ما کو خدای پاک رالوی خدای او ما رالوی کو ګله له ډېره مزه وکړه الله دې ښه ساتي عزتمن شي او بس دا د حاجي ډېره چې دا ودان آباد وي نو به دې خوشحال پلیر خو دې پاک واچو مزه کوي یاره ماشاءالله اوږې کرلې ده ښه سبزیانې پکې شته دي ماشاءالله پودینه هغه د شلتالان دا ډېر پرسکونه ځای و یار مشر تره مې ژوندی و د دې ځای به یو ماحول جوړ و ډېره مزه به یې کوله ماشاءالله په خاندان کې ټول خلک ښه که نه یو نیم کس داسې چې بس د زړه نه به دې ورسره تعلق وي مشر تره زمونږ ډېر قدردان سړی و خانجي ډېر عزتداره سړی ټول خاندان به یې را یو ځای کوو په خلکو به خفه کېدو د چا د پاتې راوستو سوچ به یې نه کوو بلکې د خلکو د ښه کولو سوچ به یې کوو ترونه ډېر وي قسم دی ماماګان هم ډېري د تروری ماما بچي هم ډېري خو په خاندان کې یو کس او هغه زمونږ خانجي و الله دې وبخي اوس هم د هغه ځای ته داسې ډاډه راځم که نه دا مسله پکې نشته ځان سره یاران دوستان هم راولم ولې د تره ځای ته ورځم دونه پرې ډاډه یم الله دې خوشحاله و آباد ساتي زما د تره دا بچي الله دې ټول خوشحاله و آباد ساتي خو په ټول فیملی کې مطلب اوس په ډېر خلک ګیلې معنی کوي که نه خو یو نیم کس خاص وي او زما لپاره هغه خاص هغه خانجي و صحیح ده نو هر سړي په خپل ځای باندې قدر کوي څوک د لرې اورېږه خرې پکې اوازونه شروع کړي دا پکې اوازونه وکړي زما د دې ویډیو مطلب دا دی که نه چې د هر سړي په خپل ځای قدر کوي یو کس درته څنګه ګوري څومره عزت درکوي هغه نه به هغه له ورکوې پوه شوې ما د ډېرو خلکو قدر په دې وجه هم پرېښودو که نه ته به یو کس ته مخکې رستو کېږي سلام کلام عزت پې کوې هغه به وجوړه ده ما ته څه ضرورت دی افسوس تاسو په دې سوچونو باندې دا میسج د خاندان والا دپاره دی د فیملی والا دپاره تا له یو کس ریسپیکټ درکوي د هغه ریسپیکټ وکړه دا سوچ مه کوه چې ده ما ته څه ضرورت دی ځکه ما ته مخکې رستو کېږي ته مشر یې نن سبا مې سوچ داسې بدل کړی چې څوک درله عزت درکوي هغه له به عزت ورکوې څوک درته سپک ګوري 20 ځله ورته سپک ګوره 2 ورځې ژوند یې مړه ښه په نره یې تېر کړې